او نن داسې کیسه را کنه برو چې نن زما 400 بلاګس پوره شو. په دې 400 ورځو کې 400 ورځې ما بلاګ وکړ. په دې 400 ورځو کې تاسو مال څومره مینه راکړه، څومره محبت هم راکړو، نو د هغې لکه زه ستاسو شکریا، ما سره الفاظ نشته، زه ستاسو شکریا ادا کوم. السلام علیکم، امید دی چې ښه به تاسو ټولو ته په یو نوي بلاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ورځې بلاګ شروع کړو. ښه به نو د یو نوي ورځ او د یو نوي بلاګ سره ستاسو ورور ستاسو په خدمت کې حاضر و ناظر دی. وایي داسې کیسه را کنه چې نن ورځې بلاګ چې دی کنه دا ډېر زیات لیټ سټارټ شو. دا چې انور کوم ځای ته رارسېدلی دی دا وینې تقریبا 11 بجې چې ما خپل بلاګ سٹارټ کو. کیسه داسې وشوه کنه سهار چې څنګه پاسېدم نو د ټولو نه اول لاړو تلې ته دا بلاکونه مو راوړو. دا چیک دا وینې دا یو ګاډی اوس راوړو. څنګه چې تاسو ته ما پرون ویلي کنه چې دا پرده چې کنه دا کول غواړي دې ځای ګیټ لګول غواړي غیر پارم لګ بلاک پکار دی. دا ځای چې کنه دا چیت دی ډیره پارم بلاکونه پکار دي. نن سهار وخت چې کنه بس تلې ما ټول ناول دایني والا سره غینم بلاکونه راوړو. نن چې کنه نن د جمعې ورځ د جمعې پر ورځ مې تاسو ته پته ده کار مار نه کوم. د جمعې پر ورځ زما ټولو کارونو مارونو چوټي خو دا یو نیم کار داسې کنه چې بس د هغې کار سره سکېږي نه. کار چې څوک کړی نه ختم کړی دی نه کنه نو بس ته نور څه نشي کولی. نو په دې وجه باندې نن چې کنه ما چوټي نه راکړې. سهار وختي لاړم کار له خپل کار مې وکړو، بلاکونه مې راوړو او سهار تقریبا مونږ په 2 بجې باندې تللې. اوس تقریبا 11 بجې دي چې واپس رالو کنه. نو زه پکې سهار وختي چې کنه بلاګ کولو ته نو موزګار شوی. نو بس بلاګ چې کنه وسټارټ شو او اوس مې رنګ کپڑے واغوستي دا چې کوي. اوس په داسې کار کوو کنه چې د رنګ کار به سټارټ کو. تقریبا 1 غنټه پاتې ده کنه، یو 2 غنټې مانځه ته پاتې دي، 2.5 غنټې پاتې دي. موږ پکې 1 غنټه کار وکړو دلته ځکه چې مطلب کار به راته ورو اساني کنه. دا کار ډېر زیات دی زما په سر باندې. یو رنګ ساز ته مې ویل یو ته نه 2 ته مې ویلو خو بس یاره ناامید یم هغې نه مطلب پته نه لګي چې هغې راشي. نو بس ما یې دی کې بس ټک پک کار وکړو نه مانځه پورې انشاءالله. مانځه نه بعد به بیا کار مار چوټي بیا به ځان وځو چکر له او گپ شپ به لګو چېرته ځای باندې موږ سره اوسئ. نن به زه سټارټ اخلم په دې کمرو باندې. دا چې دې ته مې رنګ راوړو. دا د کمرې دا پټۍ چې دی دا مشنه کول غواړي. دې ځینې به بل شان رنګ ورکوو که نه. نور رنګ مې لا نه دی راوړی، ډېل هم رنګ ورکول غواړي بل قسم. نو انشاءالله هغه کې دې سبا راوړم بیا به په دې باندې سټارټ اخلو. خو ټول نول چې دی که نه دا شنه پټۍ چې کوم ده که نه شین کلر بلو سکای بلو سوري نه دا ختمو. ها بھائی نو اوس تقریبا 2 بجې دي او کار مار نه مې چوټي کړې ده. جمعې مونځ مې وکړو واپس رالم او نن داسې کیسه را کنه برو چې نن زما 400 بلاګس پوره شو. نننی ویډیو چې زه کوم نننی بلاګ چې زه پوره کوم انشاءالله خدای کړی هېري نو نن به زما 400 بلاګس پوره شي. وایي داسې کیسه را کنه چې دا هر څه چې دي کنه دا هر څه کریډټ چې دی کنه دا زه تاسو له در کوم. هغه ځکه کنه خو چېرته تاسو ما ته داسې خوري کمنټس نه کولی، تاسو زما بلاګ نه کتئ، تاسو زما سره مینه نه وی کنه بس ما به یو څو بلاګونه کړي وړه به یې رالیوالی بس به ما نور بلاګس نه کول. خو دا هر څه چې دي کنه دا ستاسو مینه ده. دا هر څه را کریډټ چې دی کنه دا ټول زه تاسو له در کوم. په دې 400 ورځو کې 400 ورځې ما بلاګ وکړ. په دې 400 ورځو کې تاسو مال څومره مینه راکړه، څومره محبت هم راکړو، نو د هغې لکه زه ستاسو شکریا، نو ما سره الفاظ نشته، زه ستاسو شکریا ادا کوم. خو بیا هم الله مباد ساته، الله هم ښه ساته سره زمونږ. ها بھائی نن موسم چک ہے دا وینه تک شین اسمان دی اور یجب کاړو سمه نشته چې الله پاک د خیر د رحمت بارانو کی دا وینه شنه پټی ډیر خوان کی. خو کو بارانو شي کنه مطلب په دې موسم چې بارانو شي دا پټی دا غنم چې کنده لوشین بیا ډیر خوان کی دا چک دی. نو بس اوس په داسې کار کوو کنه چې کار نه مې څنګه تاسو ته ویل بس ما چوټي کړې ده. اوس په داسې کار کې نه زو به چېرته کار به لګو ځکه چې جمعې پر ورځ تاسو ته پته راغی نه آسم چې ماسپښین مطلب مازدیګر مونږ چکر لګو تاسو به ځان سره بوځو او چېرته ځایو نه نو موږ سره اوسئ. ها بھائی نو څنګه چې تاسو ته پته راغی نه کله چې مازدیګر شي جړین ور شي مونږ راځو سرمالنګ بابا ته. شاعر شوم ها یو شعر خو مې وي بھائی داسې کیسه راغی نن سرمالنګ بابا لږ دې غاړې ته راوختې دو هغه بره نختر چې تاسو ته کوم ښکاري کنه سرمالنګ بابا دې ځای ته راوختې دو. دا چیک دی غلطه غرونه چیک دی دا وینې مکمل خاموشي دا چیک کوي. اکثر د جمعې په ورځ باندې دې غلطه ډېر زیات مطلب ګڼه ګوڼه ډېر زیات خلک راځي پرې ګیرونو میرونو کې ولاړ اکثر تاسو ته په بلاګ کې ښیم هم که نه نن چې دی که نه مکمل چوپه خاموشي را ډېر زیات لکه پرسکونه ماحول دی نه زما بایک چیک کوي دا وینې څومره ښکلی صفا شوی دی دا چیک کوي
ماشاءالله. او بای ما یو خبره تاسو ته کوله کیسه داسې رنګ زه خپل موټر سایکل خرڅوم کو څوک اخلي نو زما سره کانټیکټ وکړئ. لاندې په ډسکرپشن کې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې د انسټاګرام لینک ته هغه باندې لاړ شئ ما ته میسج وکړئ نو زما سره رابطه وکړئ کو څوک دا موټر سایکل اخلي. زه 78000 روپۍ قیمت وامه 21 ماډل له او نمبر یې شوی نو کو څوک اخلي زما سره کانټیکټ وکړئ. او غوړه باغه کسانی مطلب چې کم په بونیر کې دن نه بونیر کې چې کم کسان راتلی شي کنه لری کسانی نو مطلب یا بیا تل راتلو یا خوښ یا خوښ نشي ناغه وجه نو چې کم کسان نږدې څوک د موټر سایکل هلینځي خرڅوم.